السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندرونو، خدای پاک موږ او تاسې ته لویه ډالۍ چې هغه ژوند دی راکړی. همدغه ژوند دی چې د نړۍ ټول نعمتونه چې بیا خدای پاک په ورځ د قیامت د موږ او تاسو سره حساب کتاب کوي. علماء کرامو نه اورو چې خدای پاک به د ذرې ذرې پوښتنه کوي، هغه به د څه شي کوي، هغه به د دې نعمتونو کوي. یعنی په دې نړۍ کې چې خدای پاک څومره نعمتونه څومره ډالۍ راکړي دي، د ټولو نه لویه ډالۍ لوی نعمت چې دی هغه ژوند دی. که یو څوک ژوندی وي دغه ټولو نعمتونو نه به ګټه واخلي، او نعمتونه چې دی مور او پلار دی، خویندې ورونه دي، میرمن او بچي دي، تره زامن دي، خپل خپلوان دي، ګاونډیان دي، ملت دی، ولس دی، خاوره ده، کور دی. د دې پوښتنه به خدای پاک کوي. او دغه مالونه عزیزانو تاسې ګورئ چې خدای پاک د هر نعمت د موږ او تاسې نه پوښتنه کوي. نو کله چې د هر نعمت پوښتنه کوي، د هر نعمت ساتل حفاظت په موږ او تاسې باندې داسې فرض دی لکه مونځ په هر منش. تفصیل کې نظم علماء کرام ناستی او خبرې کوي، تبلیغیان لګیا دي. تاسو اورئ چې یو سړی یو څوک چې د خپل مال په حفاظت باندې مړ شو شهید دی. یو سړی چې د کور په ساتنې باندې چا وواژه شهید دی. یو څوک چې د خپل وطن د خپل خاورې په حفاظت په سرحداتو باندې د حفاظت لپاره مقرر وي او ووژل شو شهید دی، او ډېر اوچت شهید دی. او د هغې خلکو حدیث ګواه دی چې هغه د یو شپې چې خوب ونه که او د سترګې اوښکه چې کومه ده د خلکو په منځونو باندې زیاته بره ده. نو عزیزانو دغه ژوند چې خدای پاک موږ او تاسو ته راکړی دی، په ژوند کې نو د ځان نه واخله، د مور او پلار نه واخله، د خویندو ورونو نه واخله، د میرمن د بال بچ نه واخله، د خپل خپلوان نه واخله، د خپل کور د دروازې نه واخله، د خپل هټۍ، د خپل جمعه، د خپل دیرې، د خپل بازار، د خپل لارې، د خپل کوڅې او د خپل وطن. من کې نن یو بل مهنت په موږ او تاسو باندې شوی دی. دا اول نه زمونږ تربیه پردو کړي، د خپلو نه ده کړي. تاسې باور وکړئ په ټولې دغه ته لاړ شه مصر ته یا ترکیه ته لاړ شه، د غټو مدرسو ته، اسلامي یونیورسټیانو ته لاړ شه، یا سعودي عرب کې وګوره، یا په نورو ځایونو کې په دې سود افریقا کې یو مدرسه ده، دې ته لاړ شه. دوی لګیا دي د خپل د وطن د حفاظت لپاره مولیان خبرې کوي. او موږ چا دپاره خبرې کوو؟ موږ د نړۍ دپاره خبرې کوو. زمونږ تربیت پردو کړی دی، او هغو پردو کړی چې هغه پردي د اروپا او د امریکا د طرف نه زمونږ په ګاونډ کې مقرر شوي دي چې هغه زمونږ او ستاسو بچي داسې تربیه کا چې موږ او تاسو ورباندې ووژني، زمونږ او ستاسو کورونه ورباندې وران کا، زمونږ او ستاسو ولس او ملت ورباندې ووژني، زمونږ او ستاسو خاوره ورباندې کنډر کا. دا هغوی تربیه کړي دي. نو عزیزانو د دې ژوند، د دې کور، د دې مور او پلار، خویندو ورونو، ولس، او د دې بازارونو، د دې مدرسو، د دې جوماتونو، د دې دیرو، د دې ښوونځیو، او د دې سړکونو، او د دې بازارونو، او د دې ټولې خاورې حفاظت په موږ او تاسې باندې داسې فرض دی لکه مونځ. او چې څوک یې نه کوي او مازې مونځونو ته یې مخه کړي، مونځ خو چې سړی نه کوي کافر دی، خو لیکن په مونځ اکتفا کړي چې زه خدای مسلمان کړم، بس دغه مونځ ما دپاره بس دی. دا چې دی سخت په تېروتنې کې دی، دا باید خپل مخ راتاو کړي، دا باید د خپل کورنۍ، د خپل خپلوانو، د خپل ملت، د خپل خاورې غم وکاندي، او خدای ته توبې وباسي، او د ولس سره لاس یو کړه تر څو خپل ځان هم وژغوري، خپل ملت او خپل ولس هم وژغوري، او خپل خاوره هم وژغوري. عزیزانو که دا نه کوئ، هغه که مفتی دی، هغه که ملا دی، هغه که تبلیغي دی، هغه که ما غوندې د ماڅکۍ زوی دی، او هغه که ډم دی، او هغه که همدغسې عام خلک ولس دی، خدای پاک به د هغې نه پوښتنه کوي
او هغه ګناهګار دی. په دې ځان نه تیر باسي چې سپین لباس یې اغوستی، سپینه پګړۍ والېده، لیکن ما دپاره د فلسطین او د برما خبرې کوي. اولین ما دپاره د خپل کور خبره وکړه او د قرآن او د حدیث نه ثابته که ولس ته یې وایه چې په د دې حفاظت په تا باندې دې سره به ظلم نه کوي، دې سره به غصب نه کوي، د دې وینې به نه خوري، دا به نه ورانوي، رور به نه وژني، تره زوی به نه وژني، ګاونډي به نه وژني، ولس به نه وژني، ملت به نه وژني، خاوره به نه خرڅوي، خاورې سره به خیانت نه کوي. خاورې سره خیانت لکه د خپلې مور سره خیانت، د ولس سره خیانت لکه د خپل پلار سره خیانت. دا باید په دې باندې پوه کاندي. دا د قرآن نه باید په دې باندې پوه که، د حدیث نه پوه که. دا نه شي ته ماته د امریکا او د اروپا د کافرو خبرې کوي او د کور د کافرو خبرې نه کوي. الله مخاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، سره یو شئ، یو بل ته لاس ورکوئ، د خپلو علماو قدر وکړئ، د خپلو علماو په څنګ کې ودرېږئ او علماو متوجه کړئ چې ملا صاحب ته ماته د خپل جومات، د خپل انګړ، د خپل کور، د خپلې کریا او د خپل کلي خبرې وکړه. آیا دا فساد چې زما په کور کې روان دی دا به څنګه د منځه وړو؟ صحیح دی؟ دواړه به سره یو ځای کېږو نو کار به جوړېږي. او که مولا په خپلې روان او زه په خپلې روان یم نو د بد نه به بدتر شي. الله مخاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.